یوې نجلۍ په ساحل کې په ناڅاپي ډول سره یو لاسي بم پیدا کړ. هغې په حیرانتیا سره بم په لاس کې واخیست او شاوخوا یې وکتل. په دې وخت کې د هغې مور لا هم په آرام سره لمر ته پرته وه او نه پوهېده چې خطر د هغې تر څنګ دی. ډېر ژر د ساحل یوه ژغورونکي په دوربین کې یو عجیب شی ولیده. کله چې نجلۍ د بم د پین رایستلو کوښښ کاوه، ژغورونکي په بیړه سره ورمنډه کړه. خو بدبختانه هغه یو څه ناوخته شو او نجلۍ د بم پین رایستلې وه. په خطرې وخت کې ژغورونکي هغې ته ورسېده. پرتله زنډه یې بم واخیست او په ټول زور سره یې سمندر ته وغورځاوه. اوبه د لسګونو مترو په لوړوالي سره پورته شوې. د چاودنې له امله د ساحل سیلانیان وارخطا شول. په دې وخت کې بیا د نجلۍ مور راویښه شوه او په بیړه یې خپله لور له ساحې څخه لرې کړه. خو دوی نه پوهېده چې یو بل هلک هم یو لاسي بم په لاس کې نیولی. هلک په بیړه بم واخیست او په ریګو کې یې ښخ کړ، ځکه چې ویرېده چې شاید بم به چاودنه وکړي. هغه سمدستي ټول خلک له ساحې څخه وایستل. ډېر ژر د ژغورنې ټیم ساحل ته ورسېد، خو بالاخره هیڅوک زیانمن نه شو. یو سړی غوښتل په ساحل کې له لمر څخه خوند واخلی، خو کله چې راویښ شو ځان یې د ریګو په یوه کنده کې ولید او بدن یې ښکته روان و. هغه خپلو ملګرو ته سمدستي غږ کړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه. خو ملګرو یې فکر وکړ چې هغه ټوکې کوي، نو هغه ته یې ډېر فکر ونه کړ. سړی وارخطا شو او ملګرو ته یې په بیړه وویل چې هغه ټوکې نه کوي او مرستې ته اړتیا لري. ملګرو یې د هغه وارخطا څېره ولیده او په بیړه ورغلل، خو ریګ لا هم مخ پر کښته کېدو وه. دوی خپل ملګری ته نږدې کېدلای نه شوی. یو ملګري په بیړه یو رومال او وغورځاوه. سړي رومال کلک ونیوه، خو دا کار ډېره فایده ونه کړه. سړی لا هم په ریګو ننوتی. د هغه لاسونه هم ستړی شوه، نو رومال یې له لاسونو څخه ووت. ټول وارخطا شول. سړي خپلو ملګرو ته وویل چې د هغه د مېرمنې او ماشومانو ساتنه وکړي. کله چې سړی د ډوبېدو په حال کې و، ناڅاپه شاومي راغله. هغې ولیدل چې ملګری یې په ستونزه کې دی. هغې سمدستي د بل ملګري سره اړیکه ونیوله او د ژغورنې ټیم ته خبر ورکړ. هغه په بیړه ساحل ته ورسېده او منډه یې کړه. په وروستیو شیبو کې هغه سړي ته ورسېده. هغې یو سکیټ بورډ واخیست، پر ریګو یې کېښود او سربیره پر پرېوتل. دوی دواړو په ګډه هڅه وکړه چې سړي ته نږدې شي، خو سړی په کنده کې بند پاتې و او نه شوی کولی حرکت وکړي. په کړکېچن وخت کې ملګري یوه بیړنۍ لاره پیدا کړه. هغې یوه پلاستیکي پایپ راواخیسته او د سړي په خوله کې کېښوده تر څو هغه د تنفس لپاره وکاروي. خو ناڅاپه شاومي هم د کندې خواته کش کېدل. ملګري هیڅ زور نه شوی کارولی. په کړکېچن وخت کې د ژغورنې ټیم ساحل ته ورسېد. یو څو قوي سړیان له موټر څخه راښکته شول. د ټیم کپتان حالات ولیدل او سمدستي اقدام وکړ. هغه یو زیتون په شګو کې کېښود او د سړي لاس یې وموند. ملګرو یې سړی په زور راکش کړ او بالاخره یې وژغوره. دوی فکر کاوه چې خطر تیر شو، خو ناڅاپه د بلې کندې په اړه یوه پیښه رامنځته شوه. یوې ښځې د لومړي ځل لپاره په اوبو کې سکیټینګ کاوه. ناڅاپه په لاره کې یو خنډ رامنځته شو. هغې په بیړۍ سره خپل د لاسونو په ذریعه خپل سرعت کم کړ. کله چې د ژغورنې ټیم د مرستې غږ واورېد، دوی په ژر تر ژره اقدام وکړ. خو ښځې نور نه شوی زغملی. د هغې نیم بدن لاندې ښویېدلی و. هغې د اورسپن څنډه کلکه ونیوله او په هوا کې ځوړند پاتې شوه. سیلانیان چې دا حال ولید په بیړه ورمنډه کړل او د قوي لاسونو په مرسته یې پورته ختل پیل کړل. څه وخت وروسته دوی بالاخره پورته وختل، خو د اوبو تیز جریان له امله ژغورونکي ټیم نه شوی کولی مخکې لاړ شي. ښځه کمزورې شوه او د رالوېدو په حال کې وه. خوشبختانه ژغورونکي ټیم پر وخت ورسېد او د هغې لاس یې ونیوه. سیلانیانو هم شاته مرسته ورسره وکړه او بالاخره یې ښځه له دې ځای څخه راوایستله. کله چې دوی لاندې ژور ځای ته وکتل، ټولو په ویره کې شوه. مننه چې له موږ سره مو ویډیو وکتل. ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.